سلام قدرمنو کتونکو وخت مو په خیر. نن څلور نشته د 1999 کال د کب شلمه د 2020 کال د مارچ له 10 نیټې سره برابر ده. هم له روهي نیوز څخه د نن شپې خبرې ټولګي ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ناسته د مارچ په 22مه په ترکیه کې جوړیږي. ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله مسکو کې طالبانو سره مخامخ ناستې ته وربلل شوي. ملا عبدالسلام ضعیف وایي طالبان او امریکا اوس مهال پر دریو مهمو مسایلو خبرې کوي. او پاکستان کې د امنیتي خطر خبرداري امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ ناسته په 22م د مارچ ترکیه کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې د افغان سولې په اړه د حکومت او طالبانو په ګډون د ترکیې ناسته به د همدې میاشتې په 22مه نیټه ترکیه کې جوړه شي. دغه ناسته چې مشري ملګري ملتونه کوي د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په وړاندیز جوړیږي چې لا یې په اړه پریکړه نه ده شوې، خو افغان حکومت او طالبان به یې ګډونوال وي. د یادې ناستې په اړه د متحده ایالاتو بهرنی چارو وزیر انتوني بلینکن په یوه لیک کې ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ته ویلي وو او همدا ډول یې یا د موضوع طالبانو سره هم شریکه کړې. تر اوسه افغان حکومت او همدا ډول طالبانو په یادې ناسته کې د ګډون او یا نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله مسکو کې طالبانو سره مخامخ ناستې ته وربلل شوي. ټاکل شوې ده چې 8 ورځې وروسته مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته ترسره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دغې ناستې موخه د افغان سولې بهیر ګړندي کول دي. د مصالحې عالی شورا مني چې ډاکټر عبدالله هم دغه ناستې ته وربلل شوی دی، خو تر اوسه یې د ګډون او یا نه ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. د یادې شورا ویان فریدون خزون په دې اړه رسنیو ته ویلي دي چې دغه کنفرانس ته د افغانستان ځینې شخصیتونه دعوت شوي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس هم دعوت شوی دی. اوس پر بحثونو بوخت چې پکې ګډون وکړي او کنه. له دې ورای خوا ټاکل شوی ده چې د روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په مشرۍ ترکیه کې هم د افغان سولې په اړه ناسته ترسره شي. ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې طالبان او امریکا اوس مهال پر دریو مهمو مسایلو خبرې کوي. طالبانو ته نږدې یو شمېر سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د افغان سولې په اړه د زلمي خلیلزاد له خوا تازه راوړل شوې طرحې په اړه د نوموړي او طالب سیاسي مشرانو ناستې او مشورې کیږي. اسلام آباد کې د طالبانو د وخت افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې همدا اوس د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي پر کمښت، بندیانو خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو له تور نوملړ څخه د طالب مشرانو د نومونو ایستلو خبرې روانې دي. کابل ته له سفر وروسته خلیلزاد د ټول شموله حکومت له هغې طرحې سره چې طالبان به هم برخه وي دوحې ته تللی او دغه طرحه له طالب مشرانو سره شریکه کړې ده. دیبرا لاینز په دوحه کې له افغان حکومت مرکچي پلاوي سره کتلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز دوحه کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره کتلي. دواړو لوریو د دې لیدنې پر مهال د افغان سولې په روسي اړوند وروستیو پرمختګونو، راتلونکو مرحلو، د سولې په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پر اهمیت او همداراز د سولې خبرو کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز پرون د قطر پلازمینې دوحې ته تللي چې ویل کېږي نوموړي به په دې سفر کې د دواړو مرکچي پلاوو سره د لیدنو ترڅنګ د افغان سولې بهیر کې د ملګرو ملتونو پر رول خبرې وکړي. اخوا افغان ښځې د جنګ له اړخونو غواړي چې روانه جګړه دې پای ته ورسوي. دوی چې نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د هیواد له 15 ولایتونو یې د 100,000 ښځو هغه غوښتنې د یو لیک په توګه راټولې کړي چې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالې ټولنې پکې غوښتل شوي ترڅو د روانې جګړې لپاره د یو دایمي حل په موخه چټکې هڅې وکړي. دوی همداراز له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په روان بهیر کې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي. د جګړې پر ښکېلو خواو د افغان مېرمنو غږ. دوی چې د هیواد له 15 ولایتونو یې د 100,000 مېرمنو لخوا یو لیک چمتو کړی غواړي ترڅو په هیواد کې روانه جګړه پای ومومي. د دوی په خبره چې جګړې له افغان مېرمنو ګڼ حقونه اخیستي او په کار ده چې په هیواد کې د مېرمنو وضعیت ته پام وشي.
دوی چې نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د افغان سولې له روان بهیر سره هممهاله په افغان حکومت او طالبانو غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د ښځو حقوق خوندي وساتي. نو موږ نن د دې لیک په نتیجه کې توقع لرو چې د ښځې رهبرانې په نړۍ په کچه چې شتون لري دوی باید د سولې پروسې کې د ښځو د حقوقو څخه همدا ډول خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي او لا پیاوړي کړي. په دې کې موږ اوس هم فکر کوو مشکلات او ننګونې ډېر شتون لري او د دې د له منځه وړلو لپاره مهمه ده چې موږ نور هم په یو ټینګ وار باندې راسو او د ښځو د حقوقو څخه په واقعي ډول باندې دفاع وشي. طالبان این واقعیت را بپذیرند و بپذیرند که همه در افغانستان با وجود جنسیت، قومیت و مذهب خود مستحق استفاده از حقوق اساسی آنها که در قانون اساسی ذکر شده هستند. این باید اساس هر معامله‌ای باشد که قرار است منعقد شود. دستاوردها و حقوق زنان و اقلیت‌های افغانستان نباید در یک توافق صلح جانزنی شود. د دوی په باور افغان میرمنو د سولې په ټینګښت او په ټولنه کې د پرمختګ په تامین کې مهم رول لرلی. نو پکار ده چې د خبرو اړخونه په خاص ډول طالبان دا ومني چې افغان میرمنې په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. کنفرانس ته د ښځو چارو سرپرستې وزیر حسین صافی په هیواد کې د ښځو وروستي پرمختګونه هیله بښونکي وبلل او ډاډ ورکړ چې افغان دولت د ښځو د حقونو او پرمختګ په برخه کې ژمن دی او دوی په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. که این کافی نیست. فعلا وزارت سر یک طرح کار میکنه که معاونین ولایات و ریاست‌های زنان چطور هماهنگ باشد تا تحلیل وضعیت زنان را در اون ولایت بکنه و به اساس از او نظریات و شاخصهای را تعیین بکنن تا حکومت محلی و حکومت مرکزی منسجم به خاطر ارائه خدمات بر خانم‌ها برسد. افغان میرمنو د یاد کنفرانس پر مهال په افغان جګړه کې د دخیلو ډلو نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ژر تر ژره د یو دایمي او ټول شموله اوربند ته لار هواره کړي او د افغانستان د روان جنګ ته د پای ټکی کېږدي. باید یاده شي چې د جګړې پر ښکېلو خواو د افغان میرمنو دا غږ داسې مهال راپورته کېږي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې افغان میرمنې د ځینو خاصو بریدونو قرباني دي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو سم بهرني خبرونه. پاکستان کې د امنیتي خطر خبرداري امنیتي ځواکونو ته د تیارسۍ امر شوی. په پاکستان کې د طالبانو د یو شمېر خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد په څو ښارونو کې د امنیتي خطر خبرداري ورکړل. پاکستانیو چارواکو پرون سهشنبه ویلي چې د پاکستاني طالبانو وروستیو بریدونو ښایي چې د طالبانو تحریک غواړي په تدریجي ډول خپل لیکې منظمې کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات ښایي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بیرته فعال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پولیسو، پوځ، نیمه امنیتي او پوځي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې د پاکستاني طالبانو د لا ډیرو بریدونو د مخنیوي لپاره په تیارسۍ حالت کې واوسي. هندۍ ناوې له ډېرې ژړا وروسته مړه شوه. د هندوستان په ادیشاه ایالت کې یوې ناوې وروسته له هغې مړه شوه چې د خپل پلار له کوره د وتلو پر مهال یې ډېر وژړل او وروسته یې د زړه حملې له امله ساه ورکړه. هندي رسنیو لیکلي دي چې ناوې د خپل خاوند کور ته د تګ پر مهال له احساساتو ډکه ژړا کړې چې د زیاتې ژړا له امله یې پر زړه فشار راغلی او د زړه حملې له امله مړه شوې ده. هغه مهال چې ناوې بې هوښه شوې روغتون ته وړل شوې، خو د طبي معایناتو وروسته په ګوته شوې چې ناوې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د هندوستان په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د یو دروند رواج دی چې ناوې د خپل پلار له کوره د تګ پر مهال ژاړي او د خفګان څرګندونه کوي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا هم د خبري ټولګې په وروستۍ برخه کې یو اقتصادي خبر. میدان وردګو کې سږکال څه باندې 10 ټنه شات تولید شوي. د میدان وردګو ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې روان کال په دې ولایت کې 11 ټنه شات تولید شوي دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچیو روزنې صنعت د پراخېدو د مالدارۍ سکتور د پیاوړتیا په پارې د شاتو مچیو روزونکو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي ترڅو په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې صنعت ته وده او پراختیا ورکړي.
د دغه هڅو په پایله کې د دې ولایت د شاتو د تولید کچه څه باندې 10 ټنو ته رسیدلې. د میدان وردګو ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل وایي چې د مچیو روزلو له 160 کوچنیو او لوی فارمونو څخه 15,000 او 551 کورنۍ پکې روزل کېږي. سږکال څه باندې 10 ټنه شات تولید شوي دي. د روحي نیوز قدرمنو کتونکو دا وله روحي نیوز د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا مو الله مل شه.